السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي ډالر په غټو افغانیو په یوه قیمت پلورل او په میده افغانیو په بل قیمت باندې پلورل چې جنس یې هم بدل دی، ځکه یوې خواته ډالر او بلې خواته افغانۍ دي. وایي سود خو به نه پکښې کې راځي. محترم وروره، د دغو پیسو ډالر او افغانۍ ته د فقه په اصطلاح کې فلوس ویل کېږي. یوازې ډالر او افغانۍ نه، هغه پیسه چې نن سبا کارول کېږي چې د کاغذ څخه جوړه ده، ما سوا د سپینو زرو او سرو زرو نورو ټولو پیسو ته د فقه په اصطلاح کې فلوس ویل کېږي. نو کله چې جنس یې په اعتبار د هیوادونو د چاپ سره مخالف دی او قیمت او ارزښت سره متفاوت دی، او دغو غټو او میده پیسو هر یو عقد بیل دی، نو یو جنس په لوړ قیمت پلورل او په بل جنس کې په کښته قیمت پلورل سود نه لازموي او جائز کار دی. شرط د صحت لپاره یو همدا دی چې د صرافۍ د بیې په وخت کې باید دواړه بدلان یعنی ډالر او افغانۍ موجود وي او قبض تر هغه مخکې ترسره سي چې دغه پلورونکي یعنی بائع او مشتري خرڅوونکی او رانیونکی لا یو د بل څخه جلا سوي نه وي. په دغه صورت کې د دې بیه جایز ده. خو که چیرې ځینې خلک داسې بیې کوي، وایي ما تا ته دغونه ډالر درکړل، بل ورته وایي ما تا ته دغونه افغانۍ درکړلې، بس په دغه درکړل خبره باندې د دې بیه نه ده جایز، ځکه لکه مخکې چې مو وویله چې ډالر او افغانۍ باید موجود وي او د قبض در مخه باید د پلورونکي بایع او مشتري له د بل څخه جلا سوي نه وي. دوی باید پیسې سره قبض کړي، یو افغانۍ واخلي او بل ډالر واخلي. په دغه صورت کې بیا بیه جایزه ده، بیه روا ده. اوس په هغه صورت کې یو وایي ما تا دغونه افغانۍ درکړې، بل ما تا دغونه ډالر درکړله. په دغه صورت کې که یو د بل اکاونټونو ته سره واستوي د بانک، بیا هم بیه جایز ده، هیڅ مشکل پکې نشته. ځکه نن سبا خو د ټکنالوژي نړۍ ده، یو په یوه هیواد کې ناست دی، بل په بل هیواد کې ناست دی، صرافي سره کوي. بالکل کولی شي چې اکاونټونو ته سره واستوي، دا بیه جایز وله. او که چیرې فقط دی دا خبره سره وکړي چې ما دغونه پیسې تا ته درکړلې، او بل ما دغونه پیسې تا ته پلانکی رقم کرنسي افغانۍ یا درهم یا ریال یا ډالر درکوي، دغه بیه جایز نه ده، د سود څخه به هم خلاصه نه وي. بدایة المبتدئ اول جلد 119 صفحه او دویم محیط البرهانی فی الفقه نعمانی 8 جلد 305 صفحه او همداسې هدایت دریم جلد 3 صفحه، تبین الحقائق 4 جلد 9 صفحه او بدائع و صنائع 5 جلد 115 صفحه او فتح القدیر 8 جلد 112 صفحه.